الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مسائل الجاهلية د جاهلیت مسلې د هغې وضاحت د الله په توفیق سره روانو هغه مسلې چې هغه په جاهلیت والو کې وي په مشرکانو کې او دغه شان په اهل کتابو کې او په یهودو او نصاراو کې په دې مبارکه سلسله کې منګ تقریبا 140 مسلې بیان کړې وي چې هغه په جاهلیت والو کې وي او دا د هغوی لویه بیماري وه دا مسلې منګ بیانو د دې دپاره چې منګ ترې ځان لرې وساتو کله چې انسان شر وپېژني او ناروا کار وپېژني نو فایده بیا دا وشي چې د دغه شر نه بیا دی ځان لرې ساتي او د دغه ناروا او حرام کار نه به ځان لرې ساتي نن به انشاءالله دا سلسله د الله په توفیق سره مخکې بوځو او باقي چې کوم مسایل دي د جاهلیت د هغې وضاحت به کوو 240 مسله په دې کتاب کې مؤلف رحمه الله وی الشرك في الملك كقول المجوس یو بیماری په جاهلیت والا کې دا وه چې د الله سره به په باچایي کې شریکان جوړول لکه څنګه چې به دا خبره مجوسو کوله الله سره باچایي کې هیڅوک شریک نشتی لکه څنګه چې الله په الوهیت کې یوازې دی یعنی یک یوازې بندگی به د الله کې نو دغه شان به یک یوازې الله په ربوبیت کې یوازې ګڼي چې دا باچایي ټوله د الله ده او د دنیا په دې نظام چلولو کې او د دنیا په دې کارونو کې په دې کې د الله سره هیڅوک شریک نشتی لکه څنګه چې نن سبا بعض صوفیان او مشرکان او قبر پرست دا خبرې کوي پلانی ته وی الله پلانی نظام والا کړی دی او دا جی اقطاب دی او دا ابدال دی دا ټولې شرکیه او کفریه عقیدې دي د الله سره د دنیا په دې نظام چلولو کې هیڅوک ملګری او شریک نشتی او نه د الله سبحانه وتعالی سره په دې باچایي کې څوک شریک شتی د هر صحیح کې یوازې الله کوي د ټول کار د الله دی وی لکه څنګه چې به مجوسو دا خبره کوله د مجوس څوک دي د دوی تذکره په قرآن کې هم شتي په حدیثو کې هم شتي مجوس د هغه خلکو ته ویل کېږي چې دا به په فارس او په ایران کې اوسېدو او دوی به د اور عبادت کو مجوس عبادت ته چا کوي د اور او داسې ویل کېږي وایي دا د اور د عبادت وی اول پیر قابیل راویستی و والله اعلم وی قابیل چې کله راولګېدو د آدم علیه السلام زوی او حابیل یې مړ کو نو حابیل یې ولې مړ کړی خو په دې مړ کو چې د هغه قرباني قبوله شوه او د هغه قبوله نه شوه اور راغی د اسمان نه او د هغه قرباني وسېزله مطلب دی چې د هغه قبوله شوه د ده دا قبوله نه شوه دی په حسد کې راغی خپل ورور یې مړ کو وی بیا شیطان دته دا طریقه وښوه چې ته په یو کوډګۍ کې اور ولګوه د هغې بندګي کوه اگر که د دې خبرې داسې هغه مضبوط سند نه دی خو داسې ویلی کېږي
نو د مجوسو دا طریقه ده چې دوی 40 ګنټې اور لګولی وي دا اور به بندی نه او دقه اور ته سجدې لګوي او هغې ته خپل حاجتونه وایي او اور بندګي کوي دا اور یو اله دی والعیاذ بالله دا ډله جوړه شوي په فارس کې پیدا شوي فارس چې نن سبا د ایران او خوا او شاده ملکونه دي او اوس هم د شیعګان او روافظ دا د مجوسو نه څه لرې نه دي لکه ګوره عمر بن الخطاب رضی الله عنه چا شهید کړو ابو لؤلؤ المجوسي مجوسي و کنه ابو لؤلؤ سو خبیث مجوسی و دی شیعګانو روافظو هغه ته بابا فیروز وایي او د هغه د قبر نه درګاه جوړه کړې ده وی دا سید الشهدا دی دا د شهیدانو مشر دی او وی دا ډېر اوچت سړی دی ځکه چې موږ یې د عمر بن الخطاب نه خلاص کړي یو اوس دغه مجوسي خبیث ته وګوره امیر المؤمنین یې شهید کړی او دوی راولګي د هغه بندګي کوي نو دا اوس هم دوی یو شی دی هغه وخت کې مجوسو د عمر بن خطاب سره نه لګېده او اوس هم د شیعګانو روافظو د عمر بن خطاب سره نه لګي خدې مجوسو به یو خبره کوله دوی به دا وی د دې کائناتو او د دې دنیا دوه خالقان دي لګورو د الله سره په بچایي کې شرک دی ته وایي دا پې شیخ رحم الله به دا مثال ذکر کو و یو د رڼا او دویمه د تیاره النور والظلمه وی د تیارم یو اله دی او بل طرف ته رڼا دم یو اله دی نو وی څومره خیر چې په دنیا کې دی دا د رڼا پیدا کړی دی او څومره شر چې په دنیا کې دی نو دا چا پیدا کړی دی دا د تیرې پیدا کړی دی والعیاذ بالله او د الله سره په بچایي کې شرک کړی و ځکه هغوی ته ویل کېږي الثانویه ځکه چې هغوی دوه الهه جوړ کړي دي یو شپه او دویمه تیاره عفوا یو تیاره او دویمه رڼا نو یو رڼا ده دم اله ده والعیاذ بالله او بل طرف ته تیاره ده وي دم اله ده والعیاذ بالله دا د هغوی عقیده ده او ډېر پلیت خلک دي دا مجوس او ډېر وران اعتقادات او د دوی په مذهب کې ډېر ناروا کارونه دي لکه د دوی په مذهب کې دا کار دی چې د محارمو سره نکاح جایز ده لکه یو سړی د خپل خور سره نکاح کوي نو د مجوسو په مذهب کې دا جایز دي یو سړی د لور سره نکاح کوي نو د مجوسو په مذهب کې دا جایز دي دغه شان هغوی دا وایي دا د هغوی عقیده ده چې نن سبا دا بس خلک دغه چغې وایي چې شیوعي مذهب واله دي او اشتراکي مذهب واله وی دا څومره انسانان چې دي څومره انسانان په دې دنیا کې دا ټول په مالونو کې او په ښځو کې شریک دي لکه د چا دپاره خاص ملکیت نشته لکه ته دا نشي ویلی چې دا ځمکه زما ده او دا کور زما دی او دا ښځه زما ده نه وی دا څومره انسانان چې دي د تا سره شریک دي په دې ښځه کې د سره هم شریک دي په دې مال کې د سره هم شریک دي او په هر څه کې شریک دي دومره وران مذهب دی د دوی او دا باطل مذهب دی د ټولو دینونو خلاف دی د باطل دینونه چې نور دي د دین دا خلاف دی او د فطرت او د عقل هم خلاف دی یو خو ټول اولنۍ خبره دا ده چې خالق د کون او مالک د دې دنیا او د دې مخلوق هغه څو دي یو دی یو اله دی یو معبود دی یو الله دی قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ويا پیغمبره هو الله احد هغه الله یک یوازې دی په هر څه کې په بادشاهي کې په طاقت کې د دنیا په نظام چلولو کې بندګۍ کې صرف د هغه بندګي به کېږي
مخلوق ټول هغه ته محتاج دی، هغه چا ته نه دی محتاج، نه د چا نه پیدا دی، نه ترې څوک پیدا دي، هېڅوک شریک د الله سره نشته. دا عقیده به ساتي او د هغه وخته پورې ته مسلمان کېدی نه شي چې څو پورې دا عقیده نه وي. پلاني صاحب باران راوورو او پلاني صاحب د دنیا دا نظام چلو او پلاني صاحب نور را کته کو او پلاني صاحب دریاب را ټول کو او پلاني صاحب دا چلو کو او دغه چلو کو، دا د هغه خلکو خبرې دي چې عقیده د قرآن او د حدیث نه ده. نو بلوز د یو مشر مفتی په کراچۍ کې یو مشهور مفتی دی، مفتیان خو ډېر دي، خو داس دا پکې سپین ږیری دی او ده ته پکې شیخ القرآن والحدیث وایي. نو هغه د یو بابا قصه کوله، پته نشي چې اخون درویزه یادو که څوک یې یادو، دیوانه بابا، دیوانه بابا یادو. وی دا په سوات کې و او وی دی یو پیر جومات په شا کړی او بل ځای ته یې وړو. وی چې تاسو اورېدلی کېدای شي، وی جومات یې په شا کړی او روان کړی و. نو بیا به چا آواز وکړو که څه چلو کوي، جومات هم وویستي وي کوږ پروت دی لږ. دې خبرو ته ته وګوره. او دا یو سپین ږیری مولا چې هغه ته څه ویلی کېږي، نوم یې دی، او دی دا قصې کوي. د ده عقیده په الله باندې صحیح نه ده جوړه. دا وی هغه د جومات راغسته. نو د عوامو نه به څه ګیله وکړي چې مولا یې په دې عقیده یي، نو بیا به د عوامو نه څه ګیلې کوي. ایوب پکې ابوالوز لیږوي د یو بزرګ قصې کوله، نوم یې واخیستو، په اخره کې مدني راته خو په تېشه نوم باندې هېر دی که چا ته یاد وي. وی هغه له چې به چا پیسې ورکړي چې دا صدقه واله، نو هغه ته به ډایرکټ پته ولګېده چې دا پیسې حرامې دي او که حلالې دي. دا خو د غیبو خبرې دي. اوس یو سړی راشي ماله یو 10 روپۍ راکړي چې دا صدقه د جیوې لګوئ په سزي کې، ما ته څه پته لګي چې دا پیسې د په څه کې ګټلې دي، چې څو پورې ما د دې سړي معلومات نه وي کړي یا چا راته ویلي نه چې د مال حرام دی یا دې سړي په خپله نه وي ویلي. نو دا زمونږ بزرګان ووایي، بزرګانو ته به پته ولګېده. هغه یو لګیا وي چې دی نه یو کس وي اودس کو، د امام صاحب په خوا کې امام ابو حنیفه رحمه الله، امام صاحب بری دی د دې خبرو نه، دا پسې دې ظالمانو تړلي دي د ځان نه. وی امام صاحب خوا کې یو کس اودس کو، وی امام صاحب ورته بیا وی چې شراب مه څښه. د اودس نه بعد یې ورته ووایي چې اردم نه بعد چې څه مه کوه، شراب مه څښه. هغه ډېر حیران شو چې ده ته څنګه پته ولګېده چې زه شراب څښم. ورته وی امام صاحب تا ته څنګه پته ولګېده؟ وی حدیث کې راځي چې کله انسان اودس کوي نو د دې اوبو سره یې ګناهونه ورېږي. دا صحیح خبره، او ما ستا هغه ګناهونه چې رېجېدو ما ولیدو نو په هغو کې یو غټه ګناه چې ته یې ډېره کوې هغه پکې یو شراب څښلو، نو ما هغه ګناه ولیده تا نه رېجېده، نو شراب مه څښه. دا ستا د کولو خبرې دي، دا د کوم ځای عقیده ده؟ خبره مې دې پورې راواغسته چې یو عامي به څه عقیده شي چې مشران یې دا عقیده لري او مولیان یې دا عقیده لري او په خوبونو باندې او د بزرګانو په قیسو باندې دغه عقیده جوړې. نو خپل عقیده سوچه خالص ساتئ، د توحید عقیده ساتئ، د دې دروغو د قیسو میسو نه او د دې دروغو د دې خوبونو نه او د دې منګړتو حدیثونو نه واقعاتو نه ځان لرې ساتئ. د الله سره نه په ربوبیت کې څوک شریک شتي، نه د الله سره په الوهیت کې څوک شریک شتي، نه د الله سره په اسماء او صفاتو کې څوک شریک شتي. نو دا سویمه مسله شوه په دې درس کې اولنۍ، او په دې کتاب کې 42مه مسله چې هغوی کې څه بیماري وه، د الله سره به په باچایي کې شریکان جوړول.
مثالي پې مجوسیان ذکر کړو د مجوسو دغه مذهب زمونږ مذهب بیا دغه بیان شو کوم چې موږ ذکر کړو دغه شان زمونږ په مذهب کې فردي ملکیت دی یو سړي ځمکه ده د هغه ځمکه ده یو سړي ښځه ده د هغه ښځه ده دغه شان د محارمو سره نکاح دا حرام دی زموږ په مذهب کې ډېر ښکلی دین الله موږ ته نصیب کړی دی الحمدلله پاک او صفا او سوچه دین او بیا د دې دین دعویدار خو ډېر دي ډېر وایي موږ مسلمانان یو خو الله پکې بیا موږ ته د توحید او د سنت عقیده نصیب کړې ده چې موږ خالص بندګي د الله کوو او د چا په طریقه یې کوو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه یې کوو درې څلوېښتمه مسله او په دې درس کې دویمه جحود القدر جحودهم لقدر الله هغوی کې یو بله بیماري دا وه چې د الله د تقدیر نه به انکار کوو تقدیر یې نه منو او قدر څه ته وایي د دې خو ډېر تعریفونه علماو کړي دي خو علم الله بالاشیاء تقدیر دې ته وایي چې الله په دې هر څه باندې پوهه دی او د دې هر څه د کېدو نه مخکې الله دا هر څه په لوح محفوظ کې لیکلي دي په دې تقدیر باندې ایمان دا د ایمان په ارکانو کې یو رکن دی د ایمان څو ارکان دي شپږ حدیث کې راځي که نه په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی ایمان څه ته وایي کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه جبریل علیه السلام تپوس وکړو نو هغه ورته وایي الایمان ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ایمان په الله په ملائکو په کتابونو په پیغمبرانو په آخرت باندې او په تقدیر باندې که خیر او که شر الله سبحانه وتعالی دا هر شی په تقدیر پیدا کړی په یو اندازه انا كل شيء خلقناه بقدر او دا قدر چې دی دا د الله په افعالو کې دی او د الله په بچایي کې نشي کېدی مګر هغه څه چې الله یې وواړي نو الله ته د دې هر څه پته وه بې لیکلي دي یو شی نشتی چې یي دا به څنګه دا علم هم د الله سره دی د هر څه الله په لوح محفوظ کې لیکلي دي دې ته وایي تقدیر او په تقدیر باندې الحمدلله زما تفصیلي ځان له بیانونه مشتي هغې ته رجوع وکړي خو دلته صرف د دې مسلې وضاحت کوو چې جاهلیت والو کې دا بیماري وه چې د تقدیر نه به انکار کوو حالانکې څه چې په دې دنیا کې کېږي او څه چې روان دي د ټول رب العالمین لیکلی دي او دا تقدیر چې دی که نه علما وایي القدر من سر من اسرار الله دا تقدیر د الله په رازونو کې یو راز دی پټ پټ راز دی بس الله ته معلوم دی د تقدیر علم د چا سره دی هغه د الله سره دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هم دا پته نه وه چې روان وخت کې به څه کېږي او د پوخانو امتونو دا قصې دا ورته هم الله بیان کړي دي دا پټې خبرې دا خو ته الله خوري دي که هغه موږ ته چې ته بیان کړي دي نو دا ټول تقدیر د رب العالمین لیکلی دی ذکر الله سوي ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها الله ويتوسط چې هر مصیبت در رسی ازمکه کې او که ستاسو په نفسونو کې نه در رسی دا مصیبت تاسو ته مګر دا په کتاب کې موږ لیکلی دی الله وایي من قبل ان نبرأها مخکې دې نه چې موږ یې پیدا کړو حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث ته موږ بار بار بیان کړی كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة الله د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه مخکې 50,000 کاله مخکې د دې هر څه تقدیر لیکلی دی
د ټولو مخلوقاتو تقدیر الله لیکلی وی هر شي یو اندازه ده داسې خو نه چې د هر څه بې تقدیره کېږي وكان أمر الله قدرا مقدورا وخلق كل شيء فقدره تقديرا هر څه الله پیدا کړي دي بیا ګیلې یو اندازه لګولې ده په تقدیر باندې ایمان یاد ساته حدیث کې راځي امام ابو داود امام ابن ماجه رحمه الله راوړي ډېر ښکلی او ډېر خوندور ډېر مزیدار حدیث دی که دې یاد کړو زړه ته به دې سم سکون ورسي هغه حدیث کې دا دی واعلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ځان په دې پوه که انما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك دا خبر یاد ساته څه شی چې تا ته در ورسېدو دا تا نه وړېدو واله نه او کوم شی چې تا نه واوړېدو دا تا ته در رسېدو واله نه و دې ته وایي په تقدیر باندې ایمان کوم شی چې تا نه واوړېد دا تا نه واوړېد دا نه در رسېدو تا ته او کوم شی چې تا ته در ورسېدو دا تا نه نه وړېدو که ته غریب یې نو ته به غریب کېدې دا ستا په تقدیر کې لیکلی شي بچی دې مړ شو که نه دا تا ته در رسېده دا خبره د تا نه وړېده نه بیمار شوې دا تا ته در رسېده دا تا نه وړېده نه یو نعمت دی د پلاني سره او تا ته میلاو نه شو دا نعمت نو پوه شه دا تا ته نه در رسېدو تا نه چې واوړېدو نو تا ته نه در رسېدو زړه به دې په سکوني چې کله دې په تقدیر باندې مضبوط ایماني حدیث کې راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی دی شیخ البانی صحیح کړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ته نصیحتونه کړي یو ته دا ویلي وه وی رفعت الاقلام وجفت الصحف د تقدیر قلمونه اوچت کړی شوي دي او د تقدیر پاڼې وچې شوي دي څه چې لیکلی کېدو هغه لیکلی شوي دي نور پکې څه نه راځي ښه مطمئن اوسه څه چې کېږي د الله لیکلی دي په تقدیر باندې ایمان مضبوط ساته ډېره فایده به تا ته ورسي که ستا په تقدیر باندې مضبوط ایمان و ګوره دا څومره خوندور آیت دی چې کله ستا په تقدیر باندې ایمان مضبوط و ای مسلمانه برعکس د جاهلیت ولو چې هغوی تقدیر نه منکر نو ستا د زړه به ډېر مطمئني په قرآن کې یو ډېر ناشنا آیت دی الله سوی قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون اے پیغمبر اوایا دے خلقو تا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا نبر رسی منگتا مگر آگا صبر رسی چیسا اللہ لکلی دی سمرا خوگ آیت تے دے انسان پر ازر بندی پٹھائی والے کی قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا سچ را رسی اللہ بلی کلی که غریبی اللہ لکلی دی که مالدار اللہ لکلی دی که بچی دشتی اللہ لکلی دی نشتی اللہ لکلی دی که بیماری اللہ لکلی دی مصیبت تا ہر قسم را ورسدو مالی جانی بدنی لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا دا با اللہ لکلی سوک مرشو بخپلوانو کی پلار مور لور بچے زوی خزا رور لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا نبر رسی منگتا مگر آغا سچی اللہ لکلی بدا اللہ لکلی ذکر اللہ سوی وتقدير باندې چې ایمانی واوره ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله نرسي ومصيبت مگر په اجازت الله ودا آیت ما تاسو ته دې دپاره ووي دې رواني
خبرې دپاره او د چا چې په تقدیر باندې ایمان مضبوطي واوره ومن يؤمن بالله يهدي قلبه او د چا چې په الله باندې ایمان مضبوطي او په تقدیر باندې الله وی زه زړه ته سکون ورسومه زه زړه ته وی راحت ورسومه د دې د زړه الله وی زه په نیغه لار روان کمه د چا چې په تقدیر باندې ایمان مضبوطي ولې دا انګریزان ولې دا ډمان ولې دا بېدینه خودکشیانې کوي او ځانونه وجني او پانسیانې اچوي او تماچه روالي ځان ولي ګولۍ وخوري د زهرو ځان مړ کړي تقدیر باندې ایمان نشته کنه زموږ خو په تقدیر باندې ایمان دی غټ نه غټ مصیبت چې به موږ راشي لنډه موږ خبره په دې ختمه کړو بس چې الله پرې راضي دی موږ پرې راضي یو لنډه موږ خبره په دې ختمه کړو بس الله به غوښتي دی لنډه موږ خبره په دې ختمه کړو زما په نصیب کې به نه وي لنډه موږ خبره په دې ختمه کړو تقدیر دی بس الله لیکلی او بیا خپل ژوند تېرو الحمدلله چې الله موږ ته په تقدیر باندې ایمان را نصیب کړی دی راشه داسې داسې مسلمانان درته وښیم غټې غټې مسلې پرې راغلي دي بیا هم موسکی دی بیا هم خاندي بیا هم ژوند تېروي بیا هم شکر د الله ادا کوي د تقدیر د لاسه او که دا تقدیر نه وی او په دې باندې دا ایمان نه وی زموږ د زړونو به ټغ کړی وی چاودلی به وي نو کله چې ستا په تقدیر باندې ایمان مضبوطو نو دا فایده یې د ساته کم شی چې درته میلاو نشي په هغې پسې به بیا خفګانونه نه کوې او کم شی چې درته میلاو شو په هغې به بیا تکبر نه کوې ځکه چې هلته به ستا دا مې ایماني چې دا ماله چا را کړی دی الله را کړی په تقدیر کې لیکلي یو سړی دی مالداره شو نیک سړی دی په تقدیر باندې ایمان مضبوط دی لکه ډېر مالدار او جي بس د الله مال دی را کړی دی درته پته ده چې د تقدیر الله لیکلی تکبر نه کوي لکه پلانیه ډېره مزدوري دې وکړه خو پیسې دې ونه ګټلې او بس الله په تقدیر کې نه وي لیکلی ده ګور خوشحاله دی په هغه څه پسې خفه نه شو او په هغه څه پسې غمجنه نه شو کوم چې د ده لاس نه ووتو ځکه چې هلته وایي بس الله زما په نصیب کې نه و لیکلي موږ هغه حدیث ووایي که چې ما اصابک لم یکن لیخطئک دا څه چې در ورسېدو دا تا نه ناوړېدو وما اخطأک لم یکن لیصیبک او دا څه چې دنه واوړېدو دا تا ته نه در رسېدو نو ایمان په تقدیر باندې چې یې و که نه زړه به دې مطمئني او بل دا چې تعلق به د الله سره یې ټول ولې به د الله سره ټول تعلق ټول د دې به څوک جواب راکړي تقدیر باندې چې ایمانو بیا به تعلق دی یو الله سره وجه دا چې هلته ستا دا ایمان دی چې د هر څه الله لیکلي دي او د هر څه د هغه په لاس کې نو چې د چا په لاس کې دي راشه د هغه سره رابطه مضبوطه ده نو د الله سره به د رابطه مضبوطه شي ها دې ځای کې شیخ رحمه الله وایي چې هغوی به د تقدیر نه انکار کو څنګه به انکار کو قرآن کې په 3 آیتونو کې دا خبر راغلی ده لکه یو آیت به ترې ووایو وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم او مشرکان وایي که چېرته الله غوښتی نو موږ به د بوتانو بندګي نه وی کړې مخکې د دې نه چې د آیت وضاحت ته وکړم په تقدیر کې 4 خبرې لازم دي تقدیر باندې ایمان دي کې 4 خبرې لازم دي یو چې ته به دا ایمان ساتي چې الله سره د هر شي علم شته ځکه خو د مخکې نه خبره ولیکله که ها دویم به دا خبره په دې خبره به ایمان ساتي چې الله هر شی لیکلی دریم په دې خبره باندې به ایمان ساتي چې د الله یو مشیت دی الله چې څه شی وغواړي هغه کېږي او چې څه شی الله ونه غواړي نو هغه نه کېږي څلورم په دې به ایمان ساتي چې د هر شی الله پیدا کړی دا 4 خبرې بیا ماته څوک ووایي د الله په علم به د ایماني الله هر شی لیکلی د الله په مشیت باندې ایمان چې الله څه شی وغواړي هغه کېږي چې ونه غواړي نه کېږي
او هر څه الله پیدا کړي. دا څلور خبرې لازم دي. و دې ځای کې مشرکان څه وایي؟ زما دې خبرې ته به غوږ کېږدئ پوه شئ پرې. وایي که چېرته الله غوښتلی وی موږ به د بوتانو بندګي نه کولې. په دې ځای کې د مفسرینو دوه اقوال دي. یو مطلب دا دی هغوی تقدیر نه مني. موږ وایو که نه تقدیر کې یو خبره ده چې د الله په مشیت په ایمان ساتي. هغوی د الله د مشیت نه منکر شو. وی د الله مشیت ته سره شتي نه. که الله مشیت وی نو موږ به د بوتانو بندګي نه وی کړی. ورسېدی په دې خبره کې که بیا ووایم په تقدیر باندې ایمان کې دا خبره موږ وی لازم ده چې څه شی الله وغواړي هغه کېږي، چې څه شی الله ونه غواړي هغه نه کېږي. هلته هغوی څه وایي؟ وایي که چېرته د الله غوښتنه وی په اصل کې، یعنې مطلب دی چې تقدیر وی نو موږ به د بوتانو بندګي نه وی کړی. مطلب دا شو چې تقدیر نه مني که نه. دا د شیخ مطلب دی چې هغوی به د تقدیر نه منکر وو. دویمه معنی په دې کې دننه دا پرته ده که چېرته الله غوښتی نو موږ به د بوتانو بندګي نه وی کړی. مطلب دا چې تقدیر مني خو دا وایي چې الله راضي دی زموږ په دې کار باندې. که الله زموږ په دې کار باندې راضي نه وی نو موږ به د دې بوتانو بندګي نه وی کړی. وی الله زموږ په دې کار راضي دی. ناشنا خبره. ځکه الله په دغه ایتونو کې مخکې څه وایي؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. الله وی پیغمبر دوی ته ووایه په دې خبره ته سره څه دلیل شتي چې الله ستاسو په دې کار راضي دی؟ وی خلک مشرکانو ته چې به چا ووایي چې تاسو د بوتانو بندګي ولې کوئ؟ الله پرې راضي دی. که چې الله پرې راضي دی نو څه دلیل خو وښیه که نه چې الله دا غواړي. ځکه دا خبره یاده ساته په ګناهونو کې به تقدیر نه یادوي. او دا مسله را روانه ده انشاءالله. الله خو پیغمبران را لیږلي دي ان اعبدوا الله چې بندګي به یوازې د الله کوئ او د غیر الله بندګي به نه کوئ. نو څنګه الله راضي شو د مشرکانو په دې کار باندې؟ الله پرې راضي ده او پیغمبران را لیږي چې دا کار به نه کوئ. دا څنګه خبره شو؟ نو په دې ځای کې مقصد دا شو دویمه مسله چې هغوی د تقدیر نه څه منکر وو. او دغه آیت لو شاء الرحمن ما عبدناهم که چېرته الله غوښتی نو موږ به د دې بوتانو بندګي نه وی کړې. مطلب دا چې دوی د الله مشیت نه مني، د تقدیر نه منکر دي. او که تقدیر مني نو دا وایي چې الله زموږ په دې کار باندې څه دی؟ راضي دی. او دغه درېیمه مسله ده په دې درس کې. په دې درس کې درېیمه مسله دا ده او په دې کتاب کې 440مه مسله الاحتجاج على الله به الاعتذار عن كفرهم بأن الله قدره عليهم. 440مه مسله دا ده هغوی ته چې به چا وایي چې تاسو کفر ولې کوئ؟ وایي جي د الله په تقدیر کې لیکلی دی. ناشنا خبره به یې کوئ. کفر ولې کوي؟ نو جواب یې څه و؟ الله په تقدیر کې لیکلی. مخکې دغه آیت تیر شوي مسله کې د آیت ما بیان. یاره وایي که الله غوښتی موږ به نه کولی خو الله یې غواړي ځکه یې موږ کوو. نو فایده یې د ساتئ. دا خبره صحیح ده چې الله څه شی وغواړي هغه کېږي، چې الله ونه غواړي هغه نه کېږي. خو الله دې انسانانو لم اختیار ورکړی دی. د دې انسان سره مشیت شتي، اراده شتي. الله په زور په چا باندې ګناه نه کوي. ګورئ او دا یو ګمراه فرقه ده چې هغوی ته ویلی کېږي جبریه. دغه جبریې د عقیده ده دغه فرقې وایي د انسانان چې څه کوي دا مجبوره دي، الله یې پې په زور کوي. نو که یو سړی سګرټ څکي نو څوک یې پې څکي؟ وایي ده پې الله څکي. که یو سړی زنا کوي وایي دا پې څوک کوي؟ وی دا پی اللہ کی اولیاء بالله. اگوی دا وی دا انسان اراده بالکل نشتی، انسان مجبور دی چې څه پی الله وړي هغه کوي. او دا خبره غلطه ده. صحیح ده چې مشیت او اراده اصل د الله ده، خو الله دی انسانانو لم یو اراده ورکړې ده. الله انسان ته څو لارې ښودي؟ دوه. یو د کفر ده
او بل د اسلام. قرآن کې الله وی وهدیناه النجدین. الله وی ما انسان ته دوه لارې ښودلې دي، نو که د انسان مجبوره یو الله پې په زور د هر څه کوي نو بیا ورته ولې د دوه لارې کوي؟ خیال دی زما دې خبرې ته که نه؟ الله چې دوه لارې ښودلې دي خو مطلب دی چې د انسان سره خپل اختیار شتي، چې هغه اختیار د الله د اختیار نه څه دی؟ لاندې دی، خو شتي ورسره اختیار. الله سوي قرآن کې منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الله وی بعض په تاسو کې دنیا غواړي او بعض په تاسو کې څه غواړي؟ آخرت غواړي. نو که چېرته د انسان اراده نه وي او دی مجبوره وي څنګه چې دوی وایي مشرکان چې دا ګناهونه پې الله کوي، نو بیا به الله داسې نه ویلی چې تاسو کې بعض دنیا غواړي او بعض آخرت غواړي. په انسانانو کې چې بعض په دنیا پسې نښتي دي دنیا غواړي او بعض په آخرت پسې نښتي دي آخرت غواړي، خو مطلب دا دی چې د انسانانو هم یو اراده شتي که نه، مشیت شتي، عقل ول الله ورکړی دی، سوچ او فکر ول الله ورکړی دی، اختیار ول الله ورکړی دی. سوي الله په قرآن کې لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ګوره د آیت ترجمې ته وایي په تاسو کې چې څوک وغواړي جنت ته دې مخکې شي یا د جهنم کې شاته پاتې شي. تاسو کې چې څوک وغواړي مطلب دی چې د انسان اراده شتي، مشیت شتي. که چېرته د انسان اراده او مشیت نه وي نو بیا به الله دا خبره نه کولی چې تاسو کې څوک وغواړي. انا هدیناه السبیل. الله وی موږ انسان ته لار ښوولې ده، اما شاکره و اما کفوره، یا به شکر ګزار بندی یا به ناشکری. اختیار دی ورسره. دغه اختیار د الله د اختیار نه څه دی؟ لاندې دی. اختیار دی ورسره. ځکه بیا دې ته سوچ وکړئ. ګوره لیونی ماشوم اوده او چې زور زبردستی پې وشي دا الله رانیسي؟ نه رانیسي. ښه اوس یو سړی دی چا پې ټوپک کېښو چې ته ووایه چې زه الله نه منم او که دې ونه وي نو زه دې مړ کومه، او د مرګ د یېرې نه ووایي چې زه الله نه منم، چې صرف د دې سړي نه ځان بچ کړم او په زړه کې ایمان شتي، د سړی الله رانیسي؟ ولې نه رانیسي؟ اختیار یې نه و. ګوره چې اختیار یې نشته الله یې نه رانیسي، خو اختیار یې شتي ځکه الله رانیسي. د انسانانو له الله اختیار ورکړی ځکه یې رانیسي. او که د انسانانو سره اختیار نه وي او الله یې په ګناهونو رانیسي او الله پې والعیاذ بالله ګناهونه کوي څنګه چې دوی وایي، نو بیا خو الله ظلم کوي او الله پاک دی د ظلم نه. نو الله د انسانانو له اختیار او مشیت ورکړی، اراده یې ده چې هغه اراده او مشیت د الله د ارادې او د مشیت نه لاندې دی. نو دا فایده یاده کوي. په ګناهونو کې به تقدیر نه یادوئ، یعنی تقدیر به دلیل نه ګرځي په ګناهونو کې. لکه منزله نه وي راغلی بس الله په تقدیر کې لیکي. صحیح ده خبره؟ غلطه ده. لکه نشي تماشي ډېرې کې بس الله لیکلي نه، الله لیکلي خو هلته ستا اختیار دی که نه، زه په دقه اختیار خو دې رانیسي. تقدیر به دلیل ګرځي په مصیبتونو کې، په ګناهونو کې نه. په څه کې؟ نه. لکه اکسیډنټ دې وشو دا څنګه؟ بس الله لیکلي. صحیح خبره، الله لیکلي. څوک مړ شو خپلوانو کې بس الله لیکلي. قدر الله یا قدر الله وما شاء فعل حدیث کې راځي. داسې وایي چې بس الله په تقدیر کې لیکلي او څه چې الله ګوري هغه کوي. خو دا په مصیبت کې په ګناهونو کې نه. ته به ګناهونه کوې او خبره به په الله راړې. دا خبره موږ منو چې الله په دې دنیا کې کفر هم پیدا کړی دی، اسلام هم پیدا کړی دی. دا پیدا کړي الله دی، خو الله کفر نه خوښوي، اسلام خوښوي.
نو بیا سړی وایي چې کفر او اسلام ولې پیدا کول او موږ رانیسي بیا نو دی دې دپاره پیدا کړي دي د دې دپاره پیدا کړي دي چې په تا امتحان راشي که صرف اور صرف اسلام وی نو بیا د امتحان څه فایده وه بیا خو ټول مسلمانان اسلام شتی کفر شتی بدعت شتی فسق شتی فجور شتی ګناهونه شتی شیطان شتی گمراهان خلق شتی گمراهان مولیان شتی نو ستا د ایمان به مثبته ولګي نو الله ته د هر څه لیکلي دي او الله ته پته وه چې داسې به کېږي ځکه یې نتیجه هم لیکلې ده چې پلانې به جهنم ته ځي او پلانې به جنت ته ځي ولې ځکه چې الله ته د مخکې نه پته ده نو چاته چې د مخکې نه پته وي هغه ته ضرورت نشته چې انتظار وکړي چیرې دا کار چې کله وشي بیا به زه ولیکم نه الله ته خو د مخکې نه پته ده ځکه یو ملحد سره ما یو پیر خبرې کولې نو هغه دا اعتراض وکړو چې تاسو چې دا وایي چې الله هر څه لیکلي دي او الله ته د هر څه پته ده نو د هغه د الفاظو چې بیا دا لوبه ولې جوړه کړې ده چې د دومره غټه دنیا یې پیدا کړه او دا مخلوق خو الله ته پته ده چې پلانې جنتي دی پلانې جهنمي جو ډایرکټ دي جنتیان جنت ته بوځي او جهنمیان دي چېرته بوځي جهنم ته بوځي څه ضرورت دی چې د دنیا یې پیدا کول نو د هغې جواب ما دا ورکو که تا ډایرکټ ما جهنم ته بوځي نو ته بیا نه منې ځکه الله د دنیا پیدا کړه چې راشه ته پکې کار وکړه نو په خپله به په ځان ګواه شي نو سبا لکه جهنم ته لاړ شي نو بیا به چغې نه وایي ورسېدې په دې خبره که الله ډایرکټ د جهنمیان جهنم ته بولی وی نو بیا به دوی ویلی چې یا الله موقع خو دې را کړی وی نو تا خو موقع هم موږ له رانه کړه نو الله موقع ورکړه نو دلته د خپل ځان په خپله هم پته ولګېده نو د مشرکانو د جاهلیت والو یو بیماري دا وه چې هغوی به په ګناهونو کې تقدیر دلیل ګرځوو چېرې دا الله غوښتي ده والله خو ګناه نه غواړي الله په ګناه نه دی راځي الله په شرک باندې نه دی راځي 54 مسله او په دې درس کې نه 45 مسله او په دې درس کې سویمه څلورمه او دا به اخرنۍ مسلې ذکر کړو دا هم د تقدیر سره تعلق ساتي معارضة شرع الله بقدره هغوی به دا وی جاهلیت ولو وی تقدیر د الله د شریعت سره او د الله د احکامو سره ټکراو وخوري څنګه وی الله چې کفر غوښتلی دی او کفر شتي په دنیا کې کفر شتي او بیا موږ ته ویلي دي چې تاسو د کفر نه ځان لرې ساتئ او تاسو د کافرانو نه ځان لرې ساتئ او تاسو عبادت کوئ نو دا خبرې وي دواړه په اصل کې څه خوري ټکراو خوري او دا ډېره خطرناکه مسله ده جواب یې دا دی په دې مخکې خبرو کې تیر شو تفصیلي جواب وشو خو صرف بیا درته یادوم چې د الله په شرع کې د الله په احکامو کې او کم دین چې الله موږ ته رالیږلی دی او په تقدیر کې بلکل ټکراو نشتی څنګه ټکراو نشتی کفر هم شتي ګناهونه هم شتي خو الله چې موږ منع کړي ایمان شتي الله موږ ته ویلي تاسو ایمان راوړئ نیک عمل شتي الله وی کوي نو څنګه په دواړو خبرو کې ټکراو دی او ما مخکې دا خبره ذکر کړه مخکې مې دا مسله واضحه کړه چې په دې دنیا کې چې د کفر دی او بدعت او فسق او فجور او ګناهونه دي او بل طرف ته د الله احکامات دي چې تاسو د ګناهونو نه ځان لرې ساتئ تاسو د کفر نه ځان لرې ساتئ تاسو دینداري کوئ تاسو دا کار کوئ دا کار کوئ دا د دې دپاره دي چې زموږ د ایمان پته ولګي زموږ د ایمانونه راښکاره شي نو د الله په شرع کې او په تقدیر کې ټکراو شتي نشتی دسی څو مسلې شوې مکمل څو شوې 45 څوک به دا نننۍ 4 مسلې ذکر کړي تا لیکلي کمې د الله په بادشاهي کې جاهلیت والو کې یو بیماري دا و چې د الله په بادشاهي کې به د الله سره شریکان جوړول
دویمه بیماري به وکړي دا وه چې د تقدیر نه به انکار کوو. درېیمه بیماري به وکړي څه وه؟ ګناه کې به دلیل چې دی هغه تقدیر ګرځوي دا الله غوښتلي. څلورمه طارق صاحب په شرع کې د الله په احکامو کې او په تقدیر کې به هغوی وي ټکراو دی، حالانکې په دې کې څه ټکراو نشته. نو په دې څلورو مسلو باندې به اکتفا وکړو. انشاءالله پر روان درس کې به بیا شپږ څلوېښتمه مسله ذکر کوو چې هغوی به زمانې ته کنځلې کولې. د هغې وضاحت به کوو چې هغوی زمانې ته څنګه کنځلې کولې او زمانې ته د کنځلو کولو صورتونه څه دي او احکام یې څه دي. دا به انشاءالله پر روان درس کې بیانو. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې، او الله دې موږ د جاهلیت د مسلو نه لرې ساتي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.